سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. د ریاضۍ اړوند ټولګی دی. په تېره برخه کې موږ د حساب لومړۍ برخه ولوستله او دې ترڅنګ د ریاضۍ په اړه لومړنی معرفت او تعریف چې کوم هغه هم تاسو ته وړاندې شو. نن زموږ دویم لوست دی د حساب په برخه کې، چې تېره ورځ موږ د حساب تعریف کړی و چې حساب چې کوم دی دا د یونانۍ کلمې اریتموس څخه اخیستل شوی چې د عدد په معنا دی، او مطلب دا شو چې حساب د عددونو سره کار لري. نو د تېر لوست په تعقیب نن راځو په دې لوست کې د عدد په اړه بحث کوو چې عدد یا نمبر خپله څه دی. نو دا درس تر پای تعقیب کړئ تر څو د عدد په مفهوم باندې په ښه ډول سره پوه شئ. لومړی خپله د عدد تعریف مهم دی چې عدد خپله څه ته ویل کېږي او د څه لپاره پکارېږي. نو تاسو هم دا تعریف ما سره یو ځای ولیکئ چې عدد چې کوم دی، عدد یو مفهوم یا هغه مفکوره ده. عدد یو مفهوم یا هغه مفکوره ده چې د اشیاو تعداد معلوم کوي. یا هم بل تعریف چې عدد لپاره وړاندې کړو، موږ کولی شو چې ووایو چې عدد هغه سمبول دی، عدد هغه سمبول دی چې د شیانو او کمیتونو شمیرلو عدد هغه سمبول دی چې د شیانو او کمیتونو شمیرلو لپاره استعمال کېږي. یعنې د عدد لپاره دلته موږ تاسو ته دوه مختلف تعریفونه او معرفتونه وړاندې کړل. لومړی موضوع چې کومه ده هغه په دې ډول سره ده چې عدد چې کوم دی، عدد دا یو ډول مفهوم دی یا یو ډول مفکوره ده چې موږ د اشیاو یا شیانو د شمیرلو لپاره استعمالوو، یعنې د هغوی تعداد موږ ته معلوموي. مثلا موږ په دې ډول سره لیکو چې 3 قلمونه، یعنې دلته تعداد موږ ته معلوم کړو د عدد، یعنې عدد څو و؟ عدد 3 دی. یعنې همدغه عدد موږ ته تعداد معلوم کړو څو قلمونه دی؟ 3 دانې. او یا هم عدد هغه سمبول دی چې د شیانو او کمیتونو شمیرلو لپاره استعمالیږي. مثلا دلته موږ لرو چې 3 4 5، یعنې لا یتناهی نامحدود عددونه دي. دلته مثلا موږ 4 په نظر کې نیسو. دا 4 خپله یو ډول سمبول دی، یعنې د 4 سمبول په څه ډول سره دی؟ زه دلته بیا هم درته جوړوم په دې ډول سره یا هم په دې ډول سره. دا د 4 سمبول دی چې دا موږ د څه لپاره استعمالوو؟ د کمیتونو او شیانو د شمیرلو لپاره. بله خبره چې د دې درس په تعقیب سره راځي هغه دا ده چې عددونه خو موږ وپېژندلې، عدد موږ وپېژندل چې څه ته ویل کېږي. اوس د سمبولونه یې څنګه وپېژنو؟ مثلا یو دا سمبول دی، بل دا سمبول دی. آیا دې پر اساس نور سمبولونه هم شته که نه شته؟ اوس په دې باندې بحث کوو. بل عنوان ولیکئ چې عددي سمبول، عددي سمبول یا سمبول اف نمبر. یعنې موږ لومړی دې په اړه یو لنډ تعریف تاسو ته وړاندې کوو چې عددي سمبول څه ته ویل کېږي. نو موږ وایو چې هغه علایم، یعنې هغه علامې، هغه علایم او نشانې، یعنې یو نښان چې وي یا نښانې، هغه علایم او نشانې چې د عدد یا هم ویلی شو چې د اعدادو ښودلو لپاره استعمال کېږي. د عددي سمبول یا هم سمبولونو په نوم
یادېږي. نو موږ مطلب واخیستلو چې عددي سمبول څه دی؟ هغه علایم، یعنې څو خبرې شوې؟ هغه علایم او نشانې چې د اعدادو ښودلو، یعنې بله خبره دلته ده، لپاره استعمالیږي، د عددي سمبول په نوم یادېږي. مثلا موږ څه وایو؟ مثلا موږ وایو چې 15 یو عدد دی، په غربي ډول سره سمبول په دې ډول سره دی. دا د څو سمبول دی؟ د 15 سمبول، یعنی د 15 یا 50 عددونو سمبول څه دی؟ په دې ډول سره دی. اوس دا سمبول یوازې نه چې موږ یوازې همدغه سمبول دی. اوس راځو په دې سمبولونو باندې بحث کوو. دا سمبولونه په څو ډول سره دي. نو تاسو به ولیکئ چې دلته به تاسو ته یو ستوری کېږم ځکه دا مهمه برخه ده. دلته به ولیکئ چې سمبولونه په عمومي ډول سره په 3 ډوله دي. یعنی په عمومي ډول سره چې فعلا هم استعمالیږي په څو ډول سره؟ په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله. نو راځو لومړی سمبول ته. لومړی سمبول چې تاسو باید ځان سره ولیکئ، اول یا هم لومړی سمبول څه دی؟ د هندو عربیک سمبول. دا شو زموږ لومړی سمبول. څه نومیږي دا سمبول؟ د هندو عربیک سمبول. اوس دې باندې بحث کوو دا څه ډول سمبول دی. دلته دوه خبرې لیکو. یوه خبره دا ده چې دا سمبولونه چې کوم وو، دا هندو عربیک سمبولونه په لومړي ځل د هند خلکو لخوا جوړ شول. یعنی دا سمبولونه چا جوړ کړي؟ هند خلکو یا هم هندوانو. دې سمبولونو بل خبره چې کوم ده، د دې سمبولونو بل نوم چې دی غربي سمبولونه هم دې ته ویل کېږي، یا هم غربي سمبولونه. یعنی هندو عربیک سمبولونه د هند خلکو لخوا جوړ شول چې دا عددونه چې کوم وو دا په دوو نومو سره دي، یا هندو عربیک یا هم غربي سمبولونه. چې اوس زه دلته تاسو ته وړاندې کوم چې دا په کوم ډول سره دي. یعنی دلته یې لیکم نمونه یې دلته تاسو لپاره لیکم چې له 1 څخه تر 9 پورې، البته یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9. دا سمبولونه چې کوم دي دې ته هندو عربیک سمبولونه ویل کېږي په عموم ډول سره. او د در څنګه چا دا خبره هم وکړه چې دا غربي سمبولونه دي، نو دې کې هم کومه غلطي نشته، بلکې دې ته غربي سمبولونه هم ویل کېږي. خو اصلي نوم چې کوم دی د هغې نوم دی هندو عربیک سمبولونه، چې دا هم نمونه ده له 1 څخه تر 9 پورې. دا هم در سره نوٹ کړئ. راځو بل مطلب ته، یعنی په دویم ډول سره چې کوم سمبولونه دي، یعنی د سمبولونو دویم ډول دلته لیکو چې سمبولونو دویم ډول څه دی؟ شرقي سیستم، یا هم دلته په قوس کې ولیکئ عربي. اوس دې په اړه وضاحت درکوم چې دا په کومو هیوادونو کې استعمالیږي. دلته په ولیکو چې شرقي سمبولونه په عربي او شرقي هیوادونو کې. شرقي هیوادونه مثلا لکه افغانستان، پاکستان، یعنی هغه هیوادونه چې په شرق کې موقعیت لري، البته په غرب کې نه. یعنی شرقي سیستم یا عربي سیستم چې کوم دی دا شرقي سمبولونه دي چې دا په عربي او شرقي هیوادونو کې
استعمال کیږي. دا هم وو شرقي سیستم په اړه معلومات چې شرقي سمبولونه یا شرقي او عربي کوم سمبولونه چې دي دا په عربي او شرقي هېوادونو کې استعمالیږي. دلته به نمونه هم تاسو ته ولیکم چې په ښه ډول سره پوه شئ. یعنې دا هم نمونه له 1 څخه تر 9 پورې البته مثلا موږ په دې ډول سره لیکو. د شرقي او عربي سمبولونه کوم دي د ښي اړخ څخه لیکل کیږي او غربي له چپ اړخ څخه. دلته لیکو چې 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9. یعنی دا سمبولونه چې کوم دي دې ته عربي او یا هم شرقي سمبولونه موږ څه کولی شو ورته ویلی شو. او آخري سیستم چې کوم دی یا دریم عمومي سیستم چې موږ او تاسو باید زده کړو هغه رومي سیستم دی. یعنی د مخکینی روم سیستم یا هم موږ ویلی شو چې رومي سمبولیک سیستم. یعنی اوس په دې باندې بحث کوو. دا سمبولونه چا منځته راوړل او په څه ډول سره دي. لومړی خبره دا ده چې تاسو باید ولیکئ رومي سمبولونه چې کوم وو دا د روم په تمدن کې منځته راغلل. یعنې په دې ډول سره رومي سمبولیک سیستم دا کله چې د روم تمدن منځته راغلی و نو دا سمبولونه هم په هغه وخت کې منځته راغلل. دلته هم یوه عامه ګټه اخیستنه درته لیکم چې رومي سمبولونه کوم ځایو کې معمولا استعمالیږي. یا ویلی شو چې رومي سمبولونه معمولا په لاندې برخو کې استعمالیږي. دا برخه هم ځان سره نوٹ کړئ تر څو ښه پرې پوه شئ. درسونه لږ څه یعنې چټک روان دي دلته، خو تاسو دا ویډیو دروئ دا درس او په عادي ډول سره یې لیکئ، په نورمال ډول سره تر څو ښه پرې پوهېږئ. رومي سمبولونه معمولا په لاندې برخو کې استعمال کیږي. اوس دلته تاسو ته هغه عامې برخې چې کومې دا پکې استعمالیږي هغه لیکم تر څو دې باندې پوه شئ. مثلا د کتابونو پاڼو کې، ساعتونو کې، او یا هم د دې ترڅنګ فهرستونو کې. نو دا هغه معموله ګټه اخیستنه د ترڅنګ نور ګټه اخیستنه هم لري، خو معمولی ډول سره چې موږ او تاسو ورسره بلد وو ښه خبره ده هغه په دې ډول سره دی. یعنې دا رومي سمبولونه چې کوم دي رومي سمبولونه دا په دې برخو کې ګټه اخیستنه لري، کتابونو پاڼو کې، ساعتونو کې او فهرستونو کې. خو اوس زه دلته تاسو ته نمونه لیکم تر څو تاسو په ښه ډول سره پرې پوه شئ. یعنې نمونه چې کله ولیکم نو تاسو به یې ښه وپېژنئ. نمونه یې لیکم دلته تاسو ته په دې ډول سره چې مثلا موږ سمبولونه لرو چې هم تاسو ته لولم. آی 2 دانې آیا، 3 آی، آی وی آی. یعنې اوس دلته د معنا لیکم. آی یعنې یو، 2 آیا یعنی 2، 3 آیا 3، آی وی 4، وی 5، وی آی 6. او پاتې نه وي که بیا هم ولیکو چې وی 2 دانې آیا نو دا څه معنا 9، وی 3 دانې آیا څه معنا یعنی 8، او آی ایکس نه ایکس هم 10. په دې ډول سره دلته لیکو 9، دلته لیکو 8، دلته لیکو 9 او دلته هم لیکو 10، یعنې تر 10 پورې دلته ولیکل. دا سمبولونه چې کوم دي دا معمولا په کومو برخو کې استعمالیږي؟ په دې برخو کې د کتابونو په پاڼو کې،
ساعتونو کې یعنی کوم ساعتونه چې په ډیزایني ډول سره بازار ته وړاندې کیږي، یا هم د کتابونو مجلاتو خاصتا طبي کتابونو برخو کې دا څه کیږي، د دې فهرستونو کې هم دا سمبولونه چې کوم دي دا استعمال کیږي. نو دا هم وو د دې برخې اړوند سمبولونه تاسو وړاندې کړل، خو په رومي سمبولونو کې لږ نور بحث هم تاسو غواړم وړاندې کړم. هغه دا ده چې څنګه په دې باندې پوهېدلی شو دا 5 دي دا 6 دي دا هم نه. دلته تاسو باید تر 10 پورې خو لومړی دا ټول حفظ کړئ، یعنی آی یو ته وایي 2 آی 2 یعنی دا باید حفظ کړئ. دا یوه یعنی جبري خبره ده چې دا باید تاسو زده وي تر څو په راتلونکي درسونو کې پرې پوه شئ. او دې ترڅنګ مثلا زه دلته 2 دانې سمبولونه په لنډ ډول سره بیانوم. دې درس څخه هم نور مخکې ځو په دې ډول سره چې مثلا موږ لرو چې x څو ته وایي 10 ته، او بل لرو v څو ته وایي مثلا 5 ته. اوس که چیرې موږ دغه 2 سره جمع کړو x جمع v دا مساوي شي په xv نو څه معنا 10 جمع 5 15 یعنی دا معنا ورکوي. یا هم که موږ ولیکو چې x جمع x نو دا 10 جمع 10 مطلب څه شو ډبل x یعنی ډبل x څه معنا په رومي سمبولونو کې یعنی شل. یا هم که موږ بل عدد په نظر کې ونیسو مثلا موږ لرو v څو ته وایي v 5 ته ویل کېږي. اوس که زه دلته ولیکم چې vi نو مطلب دا شو چې څو 15 او دا هم یو یعنی دا سره جمع شوي دي، ځکه کوچنی عدد د لوی عدد ښي اړخ ته دی نو دا جمع کېږي vi 6. که چیرې د دې برعکس عمل وکړو مثلا دا کوچنی عدد دې اړخ ته راوړو مثلا ولیکو چې i او دلته ولیکو چې v. کوچنی عدد کله چې د لوی عدد چپ اړخ ته راشي نو دا څه کېږي دا په بخښنې سره دلته ولیکم چې دا منفي کېږي یعنی تفریق کېږي. نو یو منفي 15 موږ دلته لیکلی شو چې څو 4. دلته نو بیا د الجبر په اساس علامې نشو ټاکلی چې موږ مثلا ووایو منفي 4. نو دلته خبر دا ده چې دلته پوه شئ چې آی وي 4 ته وایي. که چیرې په دې سیستم باندې پوه شئ تاسو خپله پوهېږئ. نو مثلا بیا هم لیکم دلته لرو وي جمع 3 آیا مطلب څه شو؟ مطلب دا دی چې 15 جمع 3 څو کېږي 8 کېږي. نو موږ لیکلی شو چې وي 3 دانې آیا. نو دا د څه معنا ده؟ دا د 8 معنا ده. نو دا هم و رومي سمبولونو ته یوه لنډه کتنه چې یوه لنډه کتنه موږ ترسره کړه چې پرې پوه شو چې د دې مطلب څه دی، او دا هم نمونه وه چې تاسو ته موږ وړاندې کړه. د دې ترڅنګ دا هم شرقي سیستم و، دا هم تاسو وړاندې شو، دا د غربي سمبولونو نمونه وه. او دلته هم موږ د عددي سمبولونو په اړه بحث وکړو چې عددي سمبولونه څه ته ویل کېږي. او دې برخه کې هم موږ د عدد مفهوم چې کوم و یعنی عدد خپله څه ته ویل کېږي د دې مفهوم او د دې معرفت چې کوم و هغه موږ تاسو ته وړاندې کړو. نو هیله لرم چې دا درس مو زده کړی وي او انشاءالله دا درسونه تاسو ته ګټور تمام شي او تاسو سره د کانکور آمادګۍ په دوره کې یا هم ښوونځي کې یا هم د پوهنتون په دوره کې لږ څه مرسته وکړي. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه یوه نړۍ مننه.